السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه وئ. د افغانستان د کرکټ مینوال او د پاکستان د کرکټ مینوال دوستانو، د پاکستان او د ساوث افریقې ټیسټ میچ روان دی او د افغانستان او د زیمبابوې. خو زه به دا ووایم چې پاکستان هم ښه خساره کې روان دی او افغانستان بالینګ دی او بالینګ کوي او د زیمبابوې بیټینګ اغستی دی، نو چې په افغانستان باندې سرونه وچلول، ځکه چې یو بالر هم نه ماف کوي. نو ډېر زیات سکور یې ترې اغستی دی. تاسو په دې سکرین باندې ګورئ، دا اوس لومبنۍ ورځ اول اختتام پذیر شوه. نو سبا به ګورو چې څه به کېږي، خو اوس وخت کې د زیمبابوې بیټینګ ډېر مضبوط روان دی. نو تاسو دوستانو څه وایئ چې دغه سکور به څو ته ورسي؟ زه که دلته ووایم نو د افغانستان ټیم کې حشمت الله شیدی پس بال نه چلی، ځکه چې وکټه تاله پس بال راوستی شي. یوازې په سپینرانو نه ده، ولې دا ټیسټ دی. ټیسټ داسې یو کرکټ دی که نه، چې دی کې سلو بال بیټسمین که یو بال ونه وهي په اوره کې، بل بال ونه وهي، نو بل کې خامخا سنګل. لکه د ټیسټ کې سپینر داسې که نه چې بیټسمین پې لاس ګرموي، بیا پې اخري کې شاټونه لګوي. نو دلته حشمت الله شیدي غلطي کړې ده چې پس بالران ورسره ټول 2 بالران دي او نورې پکې اغستې هم نه دي او هغه هم نه چلی. هغه 2 بالران هم پکار دی، یو سپینر یو پس چلی. نو دلته حشمت الله شیدي غلطي کوي. نو اوس سکور د افغانستان ټیم ډېر زیات سیوا ورکړی، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. بل د پاکستان او د ساوث افریقې چې دی، نو پاکستان خو بیټینګ وکړو او دغه 211 سکور ټارګټ یې وله ورکړی دی. اوس د ساوث افریقې بیټینګ ته راوتي، نو 3 تنان یې وله اوټ کړي دي. نو امید لرو چې راټولې کړي پکې او 3-4 وکټې لړه کړي، بیا به سبا ورځي نو چې ګورو. اوس لا د پاکستان او د ساوث افریقې میچ چالو دی او د افغانستان او د زیمبابوې میچ بس داسې ووایه چې ورځ برابره شوه. بس اوس سبا به روزي. تاسو په کمنټ کې رای ضرور راکئ چې د افغانستان ټیم ته به زیمبابوې څومره سکور ورکړي او دا به آیا چیس کړي که نه. نو زه خو داسې ویم زما چې څومره تجربه ده، د افغانستان ټیم دغه ټیسټ او اولنی ټیسټ بایللی دی، ځکه چې په مشکله به دغه سکور چیس کړي، ځکه چې 4.5 نه بره خبرې کوو. نو دغه دوستانو د کرکټ معلوماتي ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.